سرفراز احمد بوګدي د ټي ټي پی وسلوالو افغان خاورې پر پاکستان بریدونه کړي. سلام ستړي مشي، وخت مو په خیر. پام وکړئ د امپراتور ټي وي چینل څخه تازه او مهم خبر ده. سرفراز احمد بوګدي د ټي ټي پی وسلوالو افغان خاورې پر پاکستان بریدونه کړي. د پاکستان د لنډمهالي حکومت د کورنیو چارو وزیر سرفراز احمد بوګدي وایي د پاکستاني طالبانو تحریکیه ټي ټي پی وسلوالو د افغانستان له خاورې پر پاکستان بریدونه کړي دي. د پاکستان ډان ورځپاڼې لیکلي چې نوموړي د روانې وږي میاشتې په 19 په یوه خبري غونډه کې ویلي چې اسلامي امارت د دوحې هوکړه لیک ژمنه کړې وه چې د افغانستان خاوره به د نورو هیوادونو پر وړاندې نه کاریږي، خو اوس یې پر دې ژمنې عمل نه دی کړی. تر دې مخکې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت لنډمهالي وزیر جلیل عباس جیلاني هم د شنبې په ورځ د خبري غونډې پر مهال د اسلامي امارت څخه غوښتي چې د پاکستاني طالبانو تحریک په ګډون د هغو ډلو د ځپلو لپاره لاس په کار شي چې د په وینا په افغانستان کې فعالیت لري. پاکستاني چارواکو په تیرو 2 کلونو کې پر پرله پسې توګه څرګندونې کړي، خو اسلامي امارت بیا تل د هغوی څرګندونې بې بنسټه بللي او ټینګار یې کړی چې د افغانستان خاوره د هیڅ ګاونډي پر وړاندې نه ده کارول شوې او نه به هم دوی اجازه ورکړي. په همدې حال کې د سیاسي چارو شنونکي بیا د پاکستاني چارواکو په دغو څرګندونو نیوکه کوي او وایي په یاد هیواد کې روان وضعیت د پاکستان حکومت او پوځ د سیاستونو پایله ده او په کار ده چې خپل ستونزې خپل حل کړي. د سیاسي چارو شنونکی محمود استرابي وایي په اصل کې له داسې وضعیت سره مخامخ دی چې خپل چلن او سیاستونو یې خپله لمن نیولي، خو هڅه کوي چې د خپل بام واورې د نورو بام ته ور وغورځوي. دولتونه تل له مسؤلیت څخه د تېښتې لپاره هڅه کوي چې پړه پر نورو ور واچوي. دا داسې مهال ده چې د اسلامي امارت د سرحدي ځواکونو او پاکستاني ملیشو ترمنځ له نښتې وروسته د تورخم دروازه له 5 ورځو راهیسې د هر ډول تګ راتګ پر مخ تړل شوې ده. د اسلامي امارت د بهرنیو چارو وزارت د یوې خبرپاڼې په خپرولو سره د دې مسلې د هواري غوښتنه کړې او له پاکستان یې غوښتي چې د ښه ګاونډیتوب پر ضد له داسې اقداماتو لاس واخلي. خو شنونکي ټینګار کوي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ترینګلو اړیکو دوام د دواړو هیوادونو د وګړو په زیان دی او باید شته ستونزې او اختلافات له ډیپلوماټیکو لارو هوار شي. د سیاسي چارو شنونکی یوسف امین زاځی وایي ډیپلوماټیکو اړیکو او هغو لارو چارو چې پاکستان ته پرې قناعت ورکولی شو څو نورو د افغانستان په خاوره کې لاسوهنه ونه کړي او دسیسې جوړې نه کړي تر اوسه ګټه نه ده کړې. د راپورونو پر بنسټ د پاکستاني طالبانو تحریکیه ټي ټي پی د تېرې اونۍ د پنجشنبې په ورځ د دغه هیواد 9 امنیتي ځواکونه ووژل او 2 پوستې یې ترې ونیولې. دا پیښه لامل شوه چې پاکستاني چارواکي یو ځل بیا پر افغانستان خوله راخلاصه کړي او ورته د نیوکې ګوته ونیسي.